ډاکټر محمد اشرف غني دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ته وویل که پر افغانستان مین یاست ژمنه وکړئ چې ډیورند کرښه مو نه ده منلې. محمد اشرف غني پر طالبانو غږ کړی که رښتیا هم له افغانستان سره مینه لرئ نو ژمنه وکړئ چې د ډیورند کرښه یې په رسمیت نه ده منلې. ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غني په دوبۍ کې یوې غونډې کې طالبانو ته خطاب کې وویل ژمنه وکړئ چې ډیورند کرښه مو نه ده منلې، د افغانستان اوبه پر نورو نه پلورئ او د نورو نوکري به نه کوئ. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د اشرف غني دغه خبرې ډېرې خوښې شوې او په ځواب کې ورته وویل موږ به نه اوبه پلورو او نه به ډیورند فرضي کرښه پاکستان ته پرېږدو. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د مقاومت د جبهې مشر وویل چې افغان ولس یوازې پاتې شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې هیوادونه نشي کولی د افغان اتباعو له حقونو څخه د دفاع مخه ونیسي. هغه زیاته کړه د ترهګرو ډلو له خوا له افغانستان څخه د استفادې او د یو داسې مشروع نظام د اړتیا په اړه چې له سیمې او نړۍ سره یې همکاري ولري له بېلابېلو هیوادونو سره یې خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د مقاومت د جبهې مشر د خپلو خبرو په یوه برخه کې د مقاومت د جبهې فعالیتونو خبرې وکړې او ویې ویل چې په تېرو 11 میاشتو کې د ملي مقاومت جبهې لاسته راوړنې له ډېرو ننګونو سره له توقع څخه زیاتې وې. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.